اول خو ډېره مننه د عالم خان مرزا صاحب د لیکلی دی، عمر رحمان مرزا صاحب د لیکلی دی او بیا د هغوی بچي هم ناست دي او په شریکه باندې د مونږ کوم ملګري چې راغلي نو ریحان رور ته د واده مبارکي وي او وقار رور د خدای ژوندی لري چې ډېر د لرې نه ملګري راټول کړي دي. اعظم د بونیر نه راغلی دی، څه ملګري د اتیانو نه، څه د شیرګړ نه او په تیره معنی مشواڼۍ رور د لوی کور افغانستان نه راغلی دی. نو دا هم ډیره د کار خبره ده چې دومره د لرې نه ملګري راټول کړي دي. نو وقاره ژوندی راته اوسې خدای دې ونازوه چې دغه ملګري دې راټول کړل. زه به زاړه شعرونه ووایم او ترنم کار بازم وکړي. صحیح ده که نه؟ علم خان مرزا صاحب یو دوه شعر دي، زاړه شعرونه دي چې زه په څه پوهېږم ما له څه راځي، زه په څه پوهېږم ما له څه راځي، ستا په شان بانې خو ما له نه راځي، تاله چې درځمه بانې جوړې کړم ستا نه چې راځمه بانه نه راځي. او یو دوه شعره نور چې چاته نه وایي د زړه رازونه، چې چاته نه وایي د زړه رازونه، خدای لږ عقل مې دلبر له ورکه، ما ته زاړه یادونه بیا تازه که، یو ډب خو خامخا دې ورله ورکه. چې هغه ښکلی په لار پاتې نه شو، زما په هیڅ چا اعتبار پاتې نه شو، چې هغه ښکلی په لار پاتې نه شو، زما په هیڅ چا اعتبار پاتې نه شو، ستا هم له مخې ایرې وچڼېدې، زما هم زړه ګوره یار پاتې نه شو، ستا هم د مخه ایرې وچڼېدې، زما هم زړه ګوره یار پاتې نه شو. او په مونږه څه داسې بلا شوې ده چې یو سړی هم د کار پاتې نه شو، په مونږه څه داسې بلا شوې ده چې یو سړی هم د کار پاتې نه شو. او تاسو په جنگ کې ګټې پورته کړلې، زمونږ په امن کې پلار پاتې نه شو. تاسو په جنگ کې ګټې پورته کړلې، زما په امن کې پلار پاتې نه شو. ما وی ناروغه بشي ور بشمه، ما وی ناروغه بشي ور بشمه، خو هغه ښکلی بیمار پاتې نه شو. ما وی ناروغه بشي ور بشمه، خو هغه ښکلی بیمار پاتې نه شو. او هر چا پې خپله خوا سړه کړه، هر چا پې خپله خوا سړه کړه، پېښور هغسې ښار پاتې نه شو. چې مې په سخته کې په کار رانغې، ځکه په خوله مې نوم د یار رانغې، او په دنګو غرونو ختمه، خو یو سمې مې ستا په لار رانغې، په دنګو غرونو ختمه، خو یو سمې مې ستا په لار رانغې. او مونږ د غره په سر بنډار را جوړ کو، خو یک هزار له موسیقار رانغې، مونږ د غره په سر بنډار را جوړ کو، خو یک هزار له موسیقار رانغې. او هر چا تر خپل وسه خرڅ کړی یمه، زما په دې په چا اعتبار رانغې. داسې د کومې بلا لاندې ومه، داسې د کومې بلا لاندې ومه، زما په چغو چې سرکار رانغې، داسې د کومې بلا لاندې ومه، زما په چغو چې سرکار رانغې. او د بېننګۍ دا لوی ثبوت دی که نه، په خپله خاورو مو اختیار رانغې، د بېننګۍ دا لوی ثبوت دی که نه، په خپله خاورو مو اختیار رانغې. او تا د هوس لپاره مینه وکړه، ځکه د سترګو کې خمار رانغې. بس دغه زاړه شعرونه د یادو نه چې څوک بېدمه بې مزې ځي، چې په لار د میکدې ځي، څوک بېدمه بې مزې ځي، چې په لار د میکدې ځي، نوم د تلو په خلوا نخلې ګنې ساه مې در پسې ځي. او تاسو ځای پاټک واوړئ، زما خپې تر مارګلیزي، تاسو ځای په اټک واوړئ، زما خپې تر مارګلیزي. اول حق ته د خور ورکړي، بیا په لور دی د کعبېزي، اول حق ته د خور ورکړي، بیا په لور دی د کعبېزي. څوک د زړه له درده جاړي، په دې لاره څوک د شپې ځي. په دې دومره لوی مخلوق کې یو نیازک په ستا پخلی ځي. ستاسو کلی دی خواږه په ملکڼ کې، پښتانه په ملکڼ کې، ستاسو کلی کې اخترو وروجه په ملکڼ کې، ما وې کلکه غاړه راکه، تا وې نه په ملکڼ کې، ما د خار کوسې پره کړې، هغه و په ملکڼ کې، زما هم شته دی نیازکه یارانه په ملکڼ کې. او بس دغه یو دوه څلور شعر دي چې هر سړي خپل ماشوم نیولې لاس نه تاجه، هر سړي خپل ماشوم نیولې لاس نه، هر سړی داسې یارېدلې ښار کې، خلکو بلا پیسې ګټلې. مرزا صاحب خلکو بلا پیسې ګټلې، مونږه ګورګورې خرڅولې ښار کې، خلکو
بلا بلا پیسې ګټلې مونږه ګورګورې خرڅولې ښار کې او زما د زړه نه یو الله خبرو رانه چې ته پاتې کېدلې ښار کې زما د زړه نه یو الله خبرو رانه چې ته پاتې کېدلې ښار کې او تا خو به وې چې زما هیڅ څوک نشته آخر بیا ولې جړېدلې ښار کې نو خدای دې دا ښادي بختوره کړي او درې خان ژوند چې څنګه د باران لپاره خلکو سوالونه کول او په دغه شپه کې دغه باران هم راغی داسې د ژوند د خوشحالو نه ډک شي او خدای دې وکړي چې دغسې ملګري پیدا شي هر څومره که لږ ملګري ناست وي خو دا ډېر د کار خلک دی چې د شپې په دې ساعتونو کې په دغې څاڅکو کې په دې باران کې ناست او شعر اوري نورې ورته څوک څه قصیدې نه وایي نورې څه خبرې ورته نه کوي خو شعر اورېدو له راغلي دي نو خدای دې دا د ورتېر زمونږ چې کم دا دره ده د دې دا خلک دې خدای پاک ونازوي ډېره ډېره مننه مهرباني